बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګران کوتونکو په فن او فنکار کې نن مونږ به تاسو یو داسې فنکار سره ملاوو چې هغه ډیر څه سره تعلق لري او د فن په میدان کې یو نوم خدای پاک ورکړی دی، یو عزت خدای پاک ورکړی دی. نو ډیر دغه تاسو نه اخلم راځي چې تاسو سره ملو کوم افسر افغان کده د پاره زه ډیرم سویم نو کم دی جی. السلام علیکم افسر افغان رورا په وطن ټي وي کې تا درون هرکلی ویم څنګه یې؟ وعلیکم سلام سید جان ستاسو او د وطن ټلویزیون چې څومره هم کتونکي دي ټولو ته سلامونه. ډېره مینه او احترام ټیک ټاک یې ما خوشحاله او ژوندي راته اوسئ او یو ځل بیا په ما یې زر ځله احسان دی چې جانان ټول کلی پرېږدي ماله راځي نه. تاسو ماله راغلی او تاسو باقاعده زما آواز نړۍ ته رسوئ. ستاسو د راتګ او د مینې ډېره مننه کوم. خوشحاله راته اوسئ. افسر جان وروره دا راته ووایه په وطن ټي وي کې څنګه لګي درته په سکرین باندې؟ ډېر خوشحاله یم ځکه وګورم زمونږ په چاپیرچل کې ډېر ټلویزیون سکرینز دي، ډېر خلک د محنت کوي، خو وطن ټلویزیون او بیا په هغې کې داسې پروفیشنل خلک چې هغه په دې باندې پوه دي چې د لفظونو تقدس څه دی، هغه په دې باندې پوه دي چې موږ د شیشې د لارې د ټلویزیون د لارې یا د دغه نیو میډیا یا د رسنیو د لارې د وطن څنګه خدمت کولی شو. ډېر خوشحاله یم، ډېر ښه راته لګي او په دغه هیله باندې یم چې خدای دې وکړي چې وطن ټلویزیون د وطن ټولې دردېدلې جړېدلې ساندې نغمې کې او په ژوند کې یو نوی رنګ وپاشي. افسر جان وروره زمونږ د پروګرام مطلب دا دی چې مونږ ستاسو غوندې یو فنکار راوړو، هغوی سره کښېنو ګپ شپ ولګو. دا راته ووایي چې دې فن ته د راتلو څنګه انقلاب شوی؟ نو داسې ده چې رښتیا خبره خو دا ده چې آرټسټ یا د زیبا هنرونو سره تړلی هر وګړی هغه پیدایشي په هغه کې دغه هنر ورخښ وي، خو دا به پالش کول غواړي، دا به تراشل غواړي. نو زه چې کله په اووم اتم ټولګي کې وم هغه وخت ماته اندازه وشوه چې افسر افغان کې دنده یو هنرمند هم دی او هغه هنرمند د شاعر په شکل، د نطاق په شکل، د کوربه په شکل، د هوست په شکل یا د سندرغاړي په شکل مخکې راواته غواړي. نو زه بیا پېښور پوهنتون ته رالم، په دغه غرض باندې جرنالیزم کې مې ماسټرز وکړو، بیا مې د پښتو سند هم ترلاسه کړو، ماسټرز مې یو پښتو کې وکړو او دغسې د اتم نهم کلاس نه تر شپاړسمه پورې زه د دغه کریټیو آرټ یا د زیبا هنرونو سره پاتې شوم او تر اوسه دغه سلسله روانه ده. خدای دې وکړي چې زه خپل وطن ته، خپلې سیمې ته، خپل خلکو ته د آرټ د لارې څه خوږې نغمې ورکړم، دوی ته یو هیله ورکړم او دوی ته یو نوی ژوند ورکړم. ښه، لکه په لومړني ځل کوم ډایرکټر سره مطلب کار کړی د سکرین د مخې؟ زه چې په لومړي ځل باندې راغلم زما ډېره لویه خوشقسمتي وه چې زه د نورالبشر نوید صاحب غوندې خلکو سره میلاو شوم، فهمید خان صاحب غوندې خلکو سره میلاو شوم، خالد خان زمونږ یو ډېر تکړه مشر او خالد عمرزوال او دغسې د دې تر څنګه زمونږ نور هم ډېر لوی هنرمندان چې په هغې کې زمونږ سره زکي صاحب د ای وي ټي چینلز په یو ذمهواره چوکۍ باندې دی. دغسې بیا زه شمشاد ټلویزیون ته لاړم، زه ژوندون ته لاړم، مشرق ته لاړم، خیبر ته، شړنګ پښتو 1 او شروع د بشر صاحب د لویو افکارو نه، د هغه د سکرپټونو نه، د هغه د لیکنې نه وشوه او تر اوسه پورې دغه سفر دوامدار دی. افسر بھائی مخکې څه کول غواړئ؟ په زړه م څه ارمان شته؟ په زړه خو مې ډېر ارمانونه دي. زمونږ یو شاعر ملګری دی، هغه وایي چې پت پښتو نشته دی، په نوم پښتونستان پاتې دی، په دې سپېره خاوره نور څه دي خو جانان پاتې دی. او ویم چې په خپل ارمان له په مرۍ غلی شوې، په ارمانونو کې مې دقه یو ارمان پاتې دی. نو ارمانونه خو مې دا دي چې د دې وطن د ښکلا دپاره، د انسانیت دپاره او په تیره د جړېدلي ځپلي پښتون دپاره د آرټ د لارې، د زیبا هنر د لارې، د ښکلا د لارې څه وکړمه او بیا هغه ریښتونی انځور، هغه ریښتونی شکل چې دنیا ته چا بل څه ښودلی دی. وایي چې زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم، تا ته مې چې هسې چېرته روان تصویر ښودلی دی. زمونږ دغه روان تصویر چې دنیا ته ښودل شوی دی، زه غواړم چې د خپل قلم د لارې، د خپل مایک د لارې، د خپل اواز د لارې، د خپل فن د لارې دغه روان شکل دنیا ته په ښه ډول باندې وښیم او د ساحل صاحب دغه شعرونه چې خوښ د پښتونخوا په میږتون یمه، پښتون یمه، خاوره به مې هم وایي چې پښتون یمه، پښتون یمه او څوک د چاته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني، زه خپله عنوان خپله مضمون یمه، پښتون یمه. د پښتون ښکلی ایمیج، ښه شکل دنیا ته ښوده زما ارمان دی.
افسر بھائی تاسو چې څنګه دا شعر ویلو کنه نو تاسو خپل هم شعر او شاعري کوي خپل به موږ ته په دې پروګرام کې سورول غواړي ضرور ولې نه ما په دغه وروستیو کې یو غزل لیکلی و چې دا سندرغاړو ویلی هم دی که ما چېرته په لاسو کې ستار اغستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اغستی دی او پردی جامې ګنډل زما د 2 روپو دښمنې ما ټول عمر د مور مشین له تار اغستی دی او پشته اولاد کې دا سړی چې داسې میراث ښکاري دې سړي والله چېرته ازار اغستی دی هر څوک په نندارتون کې د بوتانو سوداګرو خو ما پکې منګی چینه چینار اغستی دی او د مصر په بازار کې په ښایست باندې بولي وه ما نوم پکې د خپل افغان په جار اغستی دی او یو څو شعرونه نور چې الوتله ښې پښې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته او په بدتمیزو پسې زغرې ساته پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې ازادې څو کونترې ساته د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه خوله کې خبرې ملغلرې ساته او اجي صاحب شا بسې 4 واده کا او بیا دا ټولې مرورې ساته او ستا د وطن مینه بس دغه وه چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته ګلویشه ستا افغان یم چرته به ځم ترې د زړه دروازې لرې ساته خوشحاله راته اوسه واه ډېره مزه یې وکړه افسر بھائی کتونکو ته څه پیغام څه میسیج ورکول غواړي کتونکو ته به زما هم دغه یو پیغام وي چې حقونه د هر یو که په هر بل باندې هم ګران شي نو شته څه اندازه چې څومره ښکلی به جهان شي او توبه خدایه توبه خو بیا هم څه به نو تاوان شي د دې ځمکې په مخ که چېرې هر سړی انسان شي پیغام مې دا دی چې موږ د هر څه نه راتېر د انسانیت په پړي باندې تړلی شوي وو په دې کې ذات پات رنګ نسل میا مولا زرګر غریب دا نشته دی موږ ټول انسانانو او په کار ده چې د انسانیت په رشته باندې موږ د هر چا د فکر د سوچ د عقیدې د ذهن او د هغه د تاټس احترام وکړو او دغه دنیا دا بیړۍ یا دا کشتۍ چې ده دا په شریکه باندې مخکې بوځو افسر بھائی فرنټیر فاونډیشن بلډ سرویسز یو اداره ده پاغې کې د تلیسیمیا ماشومان دي کتونکو ته د دوی دپاره څه وایي څه ضرور دا ډیره مهمه خبره ده فرنټیر فاونډیشن کوم چې لګیا دي او یو لوی شمیر خلکو ته د وینې خدمات ورکوي نو زما به دغه د ډېر د زړه نه پیغام وي په دنیا کې د ټولو نه لویه ښېګړه چې د هغه د انسانیت سره دا ده چې موږ انسانیت ته ژوند ورکړو او ژوند په دې شکل کې ورکولی کېږي چې موږ چاته وینه ډونیټ کړو نو څومره چې هم زموږ ملګري دي هغو ته زه دا پیغام ورکول غواړم چې دا باقاعده د طب ماهرین یا زموږ چې کوم د میډیکل ماهرین دي هغو دا خبره ثابت کړې ده چې هر 3 میاشتې پس موږ هر هیلدي یا صحتمند سړی چې دی د وینه ورکولی شي که دی 3 میاشتې پس دا وینه ورنه کړي نو د ریډ بلډ سیل چې دی هغه په خپله کیل کېږي دغه وینه ضایع کېږي نو په ځای د دې چې دغه وینه دې موږ ضایع کړو دا دې موږ نورو انسانانو له ورکړو فرنټیر فاونډیشن په دې کې یو ډېر فعاله کردار لوبوي دا ډېره باوري اداره ده ما په خپله دغلته بلډ ډونیټ کړی دی اکثر خلک وینه واخلي به یو ځای خرڅوي بل ځای خرڅوي خو دا زه د افسر افغان په حیث باندې په باور سره وایم فرنټیر فاونډیشن په دې مد کې ډېر بنیادي کردار لوبوي هلته په سونو ماشومان دي ما د هغه ماشومانو حال ولید ما د هغو د مور و پلار احساسات ولیده نو دغه وینه چې 3 میاشتې پس هسې هم ډیکمپوز کېږي یا ضایع کېږي زموږ په وجود کې د طب ماهرین وایي ولې نه چې دا موږ د یو بل انسان په کار باندې راولو او هغه ته یو نوی ژوند ورکړو او زه به د دې سره دا خبره هم اضافه کول غواړم چې زموږ څومره صاحب حیثیت خلک دي فرنټیر فاونډیشن کې دغه ماشومان زموږ بچي دي زموږ نوی کل دی زموږ د وطن مستقبل دی څومره چې هم د دې خلکو ښېګړې دي سپارښتې دي ډونیشنز دي یا مرستې دي نو په کار ده چې هغه موږ فرنټیر فاونډیشن ته ورکړو خوشحاله راته اوسئ افسر بھائی یو جهان مننه وطن ټي وي ته په راتلو باندې موږ ستا ډېر زیات مشکور یو دا ستا خپل چینل دی انشاءالله بیا به هم تاسو له دعوت درکوو ډېره مننه ډېره مینه او احترام هر کله چې زما لایق څه هم وي فرنټیر فاونډیشن او د دې تر څنګ وطن ټلویزیون زه به وایي که نیمه یم که نیمه نه یم مازدیګری به د یار کلي ته وړم نو زه به په هر حال ځان تاسو له در رسوم خوشحاله راته اوسئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ